قاری صاحب دی هغه یو ماشوم سره لګیا دی هغه ته چوکنی ولې دا او دې په کله دباو کوي کله یو څه کوي کله بل څه کوي هغه ماشوم سره لګیا دی او دی خو چاته ویری دی یا ځان ته موبایل خېده هغه ویډیو ټوله ریکارډ کړی دا چې کله هغه ویډیو ریکارډ کړی دا نو بس هغه ویډیو چې ریکارډ شوی بیا هغه سوشل میډیا لور کړی دا نو زمونږ د سوشل میډیا ډېر تکړه الګ دی محمد آفاق نومې دی هغه بار بار دی دیندار خلکو ته وی او د طالبانو ته علما ته چې تاسو کم از کم سوشل میډیا ته راځئ یا په سوشل میډیا باندې څه ویډیو ورکوي یا دې طرف ته راځئ نو هغه ورته وی چې کم از کم تاسو دا کار وکړئ چې تاسو د دې کورسونه وکړئ د دې لږ زده کړه د چانه وکړئ نو هغه کاری صاحب بس هغه ویډیو کړی دا هغه ماشوم سره وغه بیا اپلوډ کړی دا نو داسې ویډیو چې در په دې باندې خلک بیا رنگ په رنگ خبرې کوي نو هغه بیا ما ته پرونه یو کس ته هغه راته ووي چې اوس د هغې په باره کې کاري صاحب یو دی که دوه ویډیوګانې د هغې په صفایه کې جوړې کړې او ورې کړې چې یاره دا خو داسې کار نه و د هلک سره خو زه ډېره زیاته مینه کوم او دا هلک چې کوم دی دا ډېر زیات روان دی دا ماشوم و دا داسې دی خو هغه لومبنې چې څه په ویډیو کې راغله او تا سره چوکه ده چوکه هغه نیولې ده ماشوم پکې هم خبرې کوي تم پکې خبرې کوي نو هغه د هغه خلکو ته خو یو سوچ لاړه که نه اوس د داسې ویډیو د ورکولو څه فایده شته هېڅ نشته د دې نه چاته خیر ورسېده الټه تا ته دې مسله جوړه شوه د داسې څیزونو خو د سره څه پیدا نشته چې تا ته دې پیدا نه رسي خلکو ته دې پیدا نه رسي نو کم از کم نن سبا دور داسې راغلی دی چې عام خلک په دې باندې ډېر زیات دي نو که تاسو هم روځئ دې طرف ته هم شوق کېږي نو کم از کم پنځه شپږ میاشتې ده محمد آفاق صاحب چې دی ډېر تکړه هلک دی هغه وایي چې دې له کم از کم پنځه شپږ میاشتې ورکړئ او دا کورسونه تاسو وکړئ نو هغه غریب چې کوم دی تقریبا ماته هغه د سوات یو ملګری دی هغه راته وایي چې دوه دي که درې ویډیوګانې اوس د هغه لومبنۍ ویډیو په صفایه کې ورکړئ چې دا خدا سے چلو دا خدا سے چلو دا خدا سے چلو دا صفایانې ورکول به پکې بیا ني خو چې تاسو لومبني نه د دې دپاره کورس وکړئ چې د دې دپاره څه پکاري او څنګه خلکو ته د خپل پیغام رسول پکاري څه طریقې باندې کول پکاري